خلکو ته شوق دی ها دا مایک لري کړه ارسل لري کړه سره خبرو کو ذاتی نو دغه څه غزا زه دل راغلم زه مایک ما سره کیمرا ده ته خلکو ته شوق ورکړي نو خلکو ته شوق کوم کنه زه سره خبرو ته دې کار کې ته کار بند کوه زه ټول خلکو ته رسوم کنه خبره ټول خلکو ته رسوم علماء نه تاسو کړه د مونږ ته غوي چې اجازه ته لګوي دا یو ډسپلی دی وینګر بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ خاکسار یو ځل بیا تاسو ته هر کله وای په خیرالي وای تل خاد او آباد اوسئ قدرمنو بازار د ټوپۍ دی راغلیو زمونږ په دې بازارونو کې چې سره روان دي او سنه نو هغه زمونږ د مایک تاسو ته نه ښایي زیاتره د مایک نه چې کم دی نو مزدوري جوړه شوې ده یو پیشه جوړه شوې په دې مایک باندې نن سبا که مونږ وګورو زیاتر خلک راوتی دی د خپل آمدن دپاره د خپل ځان دپاره د خپل ګټې وټې دپاره هغه استعمالوي نو قدرمنو په دې بازارونو کې زمونږ د تورسرې خویندې میندې ګرځي او راځي نو موږ په چا تور نه لګو موږ په چا داغ نه لګو خو په دې دوکانونو کې خاص کر د کپړې والا دوکانونه شنو په دې کې د مجسمې د بوتان داسې پراته دي چې د هغه نه راځي په خوله چې هغه یې زه سال پاز وایم دغسې چې کم دی نو ځای په ځای مطلب د کټي ته و دا چې ځای په ځای چې کم دی چې ځونډې دي او د دې مسلمان نه راپاسي مسلمان ته چې کم دی نو په کومه طریقه باندې د غیرو دا سازش شروع دی هغه راورسېد خو خبر نه دی نو په دغه هکله راغلیو بازار ته خبرې اترې به کوو تاسو موږ سره اوسئ راځئ روز څنګه حال دی الحمدلله صحیح دا راته ووایه چې مونږ خو نه په تا باندې څه تور لګو نه داغ لګو خو زمونږ دا زیاتر په دې مارکیټونو کې په دې دوکانونو کې دا مجسمې دي نو که مونږ وګورو نو غلط هغه چې کم دی نو هغه راوتي دي دې باره کې څه ویل غواړي یا مونږ وګورو دي دا بوت پروت دی که نه دا آیا دا د مسلمان دپاره دا ښایي چې دې ځای کې دا بوت کېښودی شي مثال لږ رانږدې شه خیر دې باره کې دا وایم چې ډېر دوکانداران دي لکه چې شهرونو ته لاړ شي بنده نو هلته کې ډېر زیات بې پې ښکاري او دلته زموږ خپل کوشش دی لکه دا تاسو کتی شئ او خولی هم شئ دی ته نو لکه دې کې زموږ ډېر کوشش چې مطلب د مسلمانانو ته دې روڼو بایګان ته څه ریکویسټ کوې لکه مطلب دا چې کوم دی ډېر غلط سیسټم دی دا خو زما تور سر په دې ځای کې راله ودرېده صرف سر نشته دې سره لوپټه په شاړې درېده آیا زموږ د پښتنو دا زموږ پښتانه دي که نه دا زموږ د ټوپۍ کلي کې صوابۍ دا ټول دا دغه زموږ د پښتنې تور سر اچوي که نه دې کې داسې چې مکمل چهره پې جوړي نوره باډي پې جوړي نو هغه کلاتھنګ هم داسې کړي چې هغه ډېر بې حیایي او زموږ خپل کوشش دی چې لکه دی دا صرف مرۍ غوندې ده او دی دا اوس تا ایښی دی که نه مطلب د دې څه مطلب دی دا چې کوم دا غوټۍ راوتي دا ځایونه که نه دا یا په کار دي چې دې کې اوس ډېر دوکاندار څه وایې دا تا ایښی دی په دې ته چې ته ذهن له دې راغلي چې دا دې ځای ما له په کار یا نه دې کې ډېر دوکانداران یې هغه داسې فټینګ کوي اټریکشن ښکاري پې لیډیز ته نو زما خپل دا کوشش دی چې لکه زه دا شی نه کوم صرف کمیز دی هغه مې اچولی دی او ډېر لکه چې ښاریو ته لاړ شي دې نه بعد څه ذهن کې محسوسې آیا دا دې ځای پرېږدم یا نه نه دې کې نور څه زموږ خپل کوشش دی د هر سړي په خپل کور کې خویندې میندې نو هغه نه دي زمونږ هم دا کوو که نه زمونږ تورسرو دا بې حیایي شوه رونو دا زمونږ دپاره دا نقصان دی دا کوشش زما ډېر دوکانداران یې هغې دې له فټینګ وکړي دې ځای کې نو زما مطلب دا چې تا بیا هم گزاره کړې د نورو په نسبت ډېر زیات نو را روان وخت سره څه وایې دا به دې ځای پروت وي لړکې نه به انشاءالله دا کپړې دي لږ دغه لر به کې لکه مطلب دا موږ سره به هیلپ وکړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ جزاک الله جی جزاک الله السلام علیکم ته راپاسه لږ مال لږ راشه ګور روزه تاله مسلمانۍ په خیال راغلی یم زه نه مسلمانۍ ګوره زه تا سره جنګ نه نیم راغلی ګوره دا داسې چل دی که نه علما نه هم تپوس وکړه دا شی نه دی دا ایز هینګر دی ورسېدې دا هینګر دی نبی اسلام کې هم دی ته یو سیس ته ګورې که نه ګوره ستا نیت پورې ده ته یو سیس ته په غلط نیت ګورې که نه یو سړی راځي جومات نه بهر موږې وټکوي که نه یو راځي نو هغه سره څاروی وتړي که نه هغه وایي یو سړی به راځي مسافر به راشي دې سره به اس ودروي که نه نو دا د ثواب کېږي که نه بل راشي هغه موږې به وباسي ورسېدي ته په دې مطلب پوه شې څه وایم دا راته ستا مطلب دا دی ضرور زه ستا مطلب دا دی چې تا دې دا هینګر ایښی دی دا هینګر ما ته زما خبره واوره زما خبره نه دې نوم اغستو ته پرېښودم چې مثال تا تعارف وکړم هینګر ایښی دی
دا وخت سره چې کم دی دا د غاړې نه د غوټو لراله خپکیګه ما خبره وره دا د غوټو لراله دا شی د غوټو په نظر ګوره دا شی رو په کتر روان دی دا بس کیږي دا ګوره زما استا پرز دی د دې مون خیال ساتو دا مون ختم کو زه دا وامه زما تور سره بچي لوغورځي بورکا به وګورځي خلک دی ته په غلط نیت نه ګوري ما ته وګوره داسې چل دی هغه جدا شی دی کم دنه مکمل بربندیږي زما استاد لپاره خطر ده مسلمان لپاره خطر ده شی روان ضرور می موږ دا واړه د مرینه دا شی رااله دیزه لراله دیزه ترا خوش دا رو په کتر روان دي رو بیا پکې په کتر نظر مو ګوره کنه موږ ته دا و زوم تور سره بیا چیل ولیا چي بهر بیا چیل تور سره خو تور سره دا کنه دا تور سره دا پلاستیک ته تور سره نه دا خو ګوره مجسمه جوړه ده کنه مجسمه جوړه ده کنه ګور سټ دي کې موږ سره پاره لګولې ستا په خیال دا موږ خلکو ته شوکو دا موږ ستاته شوکو ورو داسې سټونه پردیدار سټونه موږ سره ملاويږي موږ ته دا و دا خو ته شوکې خو چې دی کې دا کوم راوتی ځایونه دین دا په کار دی یا نه دی په دا خو نه په کار ګوره نو موږ دا کو کنه دا په کار دی یا نه دی په کار دا ډیسپلی چې کوم راوتی دا کنه دا زنانه او دا زما تور سره خويندې مې دا بر موږ سترګې نه دی جوړ کړي دی موږ وخت نه دی جوړ کړي دی لاسونه نه جوړ کړي دی لګوتی نه جوړ کړي دا یو سټیچو دی هنګر آیا زما د مسلمانان چې کوم دی په دې مارکیټونو کې دا مجسمي خیر ور زما خبره وره دا چې کوم ډیسپلی راوته دی بارا کې دا په کار دی یا نه دی په کار مال په اونه کې جواب راکړ نو زما ته مونږ خو په کار دی مونږ خو په کار دی ډیسپلی ضرور مونږ ته اسانه ډیسپلی خده ډیسپلی په کار لکه مطلب دا چې دا خیر کرور په کتر راځي نه مسله نشته زما سوچ نه ګوره چې تا ډیسپلی خیر ډیسپلی دا خو خالی انګر دی زم پروت کنه په کې نه ځوندېږي ولې په کې نه ځوندېږي دا کې ولې نه ځوندېږي انو دا مېنګر دی هغه مېنګر دی ښه مونږ ته خو یاره صحیح ښکاري که تا ته صحیح نه ښکاري نو هغه ستاسو خپل سوچ دی ما ته صحیح ښکاري ما ته صحیح ښکاري او ما د علماو نه تپوس علما نه تا طالبان سوي چې مطلب ته دا مجسمه رو بس لاسنی ګوتنی سترګی نی هغه ته ګوره هغه ته وی ګوره تا چې دا کمیس خې ده کنه د سره لوپټه ته خرڅه کنه خرڅه ته پی لوپټه چولې شي کنه او چولې تا سره ته ګوره ته چې تا ته سویل غواړم ته پایزان نه پوي زما تا ته واګي تا زما په سوچ باندې تا ته هم ګر دی دې ته هنګر په سوچ ګوره ته د خزي په سوچ مو ګوره خزاله نو انګر خو ګوره انګر دار انګر دی ته یا مجسمه را تا پورا مجسمه جوړ ما ډیسپلی جوړه کړی دا سوټ خېمه خلکو ته پنده ته ورشي کنه غونه د دې د خبرو کوي دا سوق چې ګوره مونږ دا پښتونخوا د مونږ دلته ګورځو کنه مسلمانان دي ټول رونه بایګان دي مونږ تاسو سره خبر لراغلی مونږ پندای سرکار نشته پندای نه دغه مونږه تاسو راړوي مونږ په خپل نه دته کې خلکو ته شوکې ها ته دا مایک لري کې هر څه لري کې سره خبرو کو ذاتی نو دغه څه غزا زدل راغلم زما مایک ما سره کیمرا ده ته خلکو ته شو کول کې نو خلکو ته شو کوم کنه خو شو د سره خبرو ته دې کار کې ته کار بند کوي زه ټول خلکو ته رسوم کنه خبره ټول خلکو ته رسوم امیر صاحب د علماء نه تاسو کړه د مونږ ته غوي وي چې اجازه ته لګوي دا یو ډیسپلی دی انګر زه ټیک ضرور ډیر مننه سیده خوشاله السلام علیکم کاجی څنګه علي خیر دی جی امن دی دعاګانې تاسو وخت سات ختیریږي جی الله فضل لجی الله رحم دې سیو زه ته یو خبر وکم دا بعضی دکاندار داسې دی کنه چې هغه یو خو د سترګو حیاي چې په سترګو کې لغونه حیاي او لغونه غیرت کنه هغه چریم د مجسمه نه ده هغه داسې نه پریدي چې هغه لکه کپڑے وطني چولې کنه اوس لکه ډیر دکانونو کې مونږ ډیر دکانونو والته داسې ویلیم دي چې ډیره بده خبره ده چې تاسو دا وګورئ زنانه په دې لار باندې راځي د دې مثال د زنانه ده بالکل اوس لکه زنانه نه چې کپڑے وباس د کشه ده ټیګړی دا تور سره چې کم دنو مطلب دا ښکارا دغه بر په بازارونو کې په دکانونو کې خرڅي نو صحیح نه ده کنه جی نو دا خو زموږ مسلمان د لپاره جایز خو نه ده کنه چې دا کار دی کوي خبره نه ده خو بس سو کو لکه مسلمان د ایمان نه دي ګور نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی کنه وای داسې وخت راشي چې په هغه وخت کې به ایمان ټینګول داسې شي کنه لکه چې په تیزه هوا کې ډیوه وړي نو دا هغه وخت جی په دې وخت کې ایمان ټینګول داسې دي لکه په تیزه هوا کې چې ډیوه اوس بل ډیوه وړي شي په تیزه هوا کې لاسو کې سکارا غستلې لکه بالکل نشي وړي نو سویل غواړي جی دغه مسلمانانو دغه رونو بایګانو ته مونږ وجزانه درخواست کوو چې دغه شی اجتناب وکړي دا ختم کړي نه سویل دا خو جی مونږ ته ویلم دی باقاعده اوس په موته وو چې دیس از نه لکه صبر شي دا شي خنه ده لکه ار بازار کې چې خويند مند زموږ خويند مند دي چې هغه په سترګو دا لې کنه نو خبره نه ده او چې دا لکه دینه واوړي دا شیخ نه ده دا کار ډیره مننه جی وخرا کول ډیره مننه خوشاله آباد قدرمنو کتونکو دا یو بل دکان دی جی کومګه وګورو نو دا به تاسو وینئ دا کم چې د کټی سترګې راوتی دي کنه جی نو دا سوره بے حیايي ده بے حیايي عام شو زموږ دکانونو تراله زموږ مارکیټونو تراله هم ګورنه خبر یو قسم نه ګناه وته زره ګناه وته ومنو چې ګناه
خو نه ظاهرېږي راته. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. څنګه له وخت ساعت ښه تېر بالکل الحمدلله پټ پاټ. د وخت راکولو ډېره مننه. یار خفه شو چې وګورو په دې بازارونو کې کومه بې حیایي سټارټ ده که نه ورورو. نو دا ما خبرې اترې وکړې دې باره کې څه ویل غواړې؟ دې باره کې به زه تا ته څه ووایم خو بس یو ریلیټډ دغه شوبې سره ریلیټډ شوی دی چې نه وي ریلیټډ نو موږ ورسره څه کولو چې موږ هسې مطلب اسلام موږ له دا اجازت راکوي یا لیمان دا اجازت راکوي چې دا شی دي ځای تاسو کیدئ نو خامخا یاره د هغې که چېرې مثلا نه خو دنیا د دې خو دوه پیلیوګانې دي که نه ته خو چې هر څه ټچ کوې خو ستا خوښه ده. اوس ګوره مثلا که ما نه څوک غواړي نو ما سره درنې خوږې کپړې هم شته صحیح ده نو ما سره په دې کې ساړي شته ما سره هر قسمه ویرایټي دي کې شته خو مثلا ني دغه ني موږ سره بیا د دې اوس که ته وګورې یو هر یو سوټ چې ته ټچ کوې نو د هر یو سوټ ځان ځان له دغه دی صحیح ده څه به په نټي څه به په سی څه به په سی که نه اوس څه د استین آپ راځي د سن راځي داسې پکې راشي چې هغه ساړي کې راځي هغې نو دغه ني هسې برکت دې سره راځي یا د دې نه علاوه نو یاره دغسې ډېر مونږ وګورو نو په دې دکانونو کې الحمدلله مسلمانان یو مونږ په ځای مال ښیي قرآن ښیي سبق وو که نه که یو طرف ته قرآن پروت یو بره پې دغه چې کوم دین دا کمبران ښکاري نو سړي ته لږ ښه نه که دې سره زه تا ته ووایم که نه نو ګورې که چېرې مثلا که د کاروبار نه وځي که نه هغه مونځ اودس نه کوي ته دلته ما ته دوکاندار وښیه به 15 وخته مونځ کوي به ذکر کوي به تلاوت کوي صحیح ده اوس یې شوبه مونږ سره دغه کړې ده باقي د دې خو یو نه دا راته وایي دا مسلمانان دا وخته ویډیو ګورین دا شی آیا دا ښه دی یا نه دی ښه دا مجسمه خو ښه شی نه دی خو څه کوي لکه یو بت دی سټیچو دی که نه ښه نه دی ښه نه دی حتی ایښی دی نو ما ایښی دی نو څه چل به سره وکړم لکه اوس که چېرې نه وي بازار کې را روان وخت سره دې څه سوچ دی را روان وخت کله دې سوچ کړی چې ما دا سیخي دي کله کله ځان له شکرونه ده که نه کاروبارونه ګډوډ شو نه نه مې دی کړی بالکل نه نو کېدای شي دا د کرونا دا مسلې دا غټې غټې مسلې رالې دا زموږ د عملونه د دې د وجې نو کېدای شي عملونه د وجې که نه خو څه ګوره حکمران وجې ما سره ملګری دا چې کومې مجسمې پرتې دا ښې نه دي دی زما د وروڼو دی له یو میسج ورکړه یو ښه میسج غلطې دي بالکل غلطې دي که بلې لړکۍ ځي سر کې لړکه که بلې لړکۍ ته سر کې لړکۍ دوستانو د ملګري را سره خبرې وکړې ډېرې ښکلې خبرې وکړې مونږ په چا داغ نه لګو په چا تور نه لګو دا زه بار بار وایم خو صرف په دې خاطر راوتو چې مسلماني ده ورورولي ده مونږ تباه کېږو ولې مونږ د غیر طریقې اختیار کې په هر دکان کې مجسمه پرته ده په هر دکان کې داسې د کپړې دکان نشته چې مجسمه پکې نه بېشکه کېده خو داسې مجسمه کېده چې کم از کم د نظر د کتو خو قابلي که انګرې وینګرې ختمې شي وروره دا که تاسو وګورئ که نه چې ده د دې ځای کې دا پرتې دي دا وګورئ تاسو دا تاسو کتی شي راشه بلاله دا واله دا ړومبۍ غاړه وه د غاړې نه ورو رالی دا تاسو وینئ چې دا کوم سیسټم دی دا را روان دی جي دا په کته دا سنټر له راځي خو لکه دا شی غلط دی زما ټولو مسلمانانو بایګان ته دا درخواست دی چې د دې نه اجتناب وکړئ راځئ صحیح د مسلمانۍ په طریقه روان شئ نه کرونا شته نه وبا شته نه نور مصیبتونه شته ډېره مننه جي